السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال اوسئ. یو ځل بیا زه بلال افغان د افغان کتابخو په نمایندګۍ تاسو سره مخامخ یم، په دې هیله چې د صحت جامې مو پر تن وي او زموږ سره دغه ویډیو تر پایه وګورئ. له تاسو ټولو محترمینو هیله کوم چې زموږ د یوټیوب چینل د دویم برخې لپاره هم درسره سبسکرایب کړئ. افغان کتابخور نن تاسو سره په دې غږیږي چې څرنګه کولی شئ ځان له مطالعې سره راحت احساس کړئ. اکثره ملګري دا پوښتي چې مطالعه نشم کولی، ورسره عادت نه یم، په ذهن کې مې نه ځای پر ځای کېږي. څه علت دی؟ راځئ مخکې له دې چې مطالعې ته لاړ شو باید په یو څو خبرو وپوهېږو. لومړی هدف، موږ هیڅ یو کار بغیر له هدف څخه نه ترسره کوو. نو لومړی باید موږ د څه لپاره مطالعه کوو، د دې لپاره باید یو مشخص هدف ولرو. که چېرته موږ هدف ونه لرو نو زموږ مطالعه نتیجه نه ورکوي او اصولا مطالعه بغیر له هدف څخه اصلا کومه معنا نه لري. نو که چېرته موږ هدف وټاکو د مطالعې لپاره او په هغې لپاره مطالعه وکړو نو موږ سره د مفهوم په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. همدا دلیل دی کله چې په یو څه تمرکز وکړو نو ترلاسه کوي. د هدف لپاره باید تمرکز وکړو، هدف مو معلوم وي. نو کله چې موږ تمرکز وکړو هدف په ښه ډول لاسته راوړو. اراده، کله چې موږ د یو څه ترلاسه کولو اراده کوو نو په دې هم باید وپوهېږو چې حتما یې لاسته راوړو. همداسې مطالعه هم ده. د مثال په ډول که موږ ووایو موږ د کانکور لپاره آمادګي نیسو نو د کانکور لپاره باید خپل همت وکړو او خپله ملا وتړو، نه دا چې تنها د کامیابۍ هیله ولرو. هدف ته باید د عمل جامه واغوستل شي. کله چې موږ د هدف ته د عمل جامه ور واغوندو نو دا به موږ لپاره سخته نه وي په راتلونکي کې چې کامیاب شو. بغیر له هدف او ارادې کامیابي هسې یو خوب دی. پر خپل نفس باور درلودل. اکثره ملګري دا پوښتنه کوي چې یو څه ذهن کې نشم ځای پر ځای کولی، یعنې کله چې مطالعه کوم په ذهن کې مې الفاظ کینی مفهوم ترې نشم ترلاسه کولی. د دې تر ټولو اسانه حل لاره ده چې پر خپله حافظه باور ولرو. کله چې موږ پر خپل نفس او پر خپله حافظه باور پیدا کوو نو زموږ سره زموږ د بریاو په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. هغه که مطالعه ده که د ژوند نور ابعاد دي په دواړه برخو کې. نو په کار دا ده چې د ژوند په هره برخه کې پر خپل نفس او پر خپله حافظه دا باور ولرو چې هو موږ یې کولی شو. یعنې ویره د یو کار څخه ونه لرو. هغوی چې پر خپل نفس باور نه لري او هغوی چې پر خپلې حافظې باندې یقین نه لري نو پر دې هم پوه شي چې دوی به د ماتې پر لورې ګامونه اخلي. او کله چې تاسو ماتېږئ حتما مو ورسره حافظه نورم خرابېږي او پر خپل نفس به هومره باور د لاسه ورکوئ. څلورمه مهمه موضوع مثبت فکر کول. کله چې موږ مطالعه کوو نو باید فکر مو مثبت خواته وي. د هغه څه باره کې چې موږ مطالعه کوو. کله چې مو افکار مثبت شو نو د مطالعې لپاره موږ په ښه شکل برابرېږو، یعنې په ښه ډول مطالعه کولی شو. نو دا یو جدا بحث دی چې دې باره کې په دوهمه ویډیو کې هم خبرې اترې کوو. پنځم، پلان جوړونه. کله چې موږ غواړو مؤثره مطالعه ولرو د هغې لپاره باید یو مؤثر او اصولي پلان ولرو. کله چې پلان رامنځته کړو او پلان باندې کار وکړو، جوړ کړو او د هغې له طریقه مطالعه وکړو نو موږ به هیڅکله ناکام نشو او هم به ښه مفهوم ترلاسه کړو له خپلې مطالعې څخه. دا هغه اجزاوې دي چې د پلان جوړونه کې له موږ سره کومک کوي. په یاد ولرئ بغیر له عمل څخه پلان بې ګټې دی. یعنې کله چې تاسو مطالعه کوئ پلان جوړوئ نو پلان هم چنان عملي کړئ. کله چې عملي نه کړئ نو معنا نه لري. نظم، د هر کار لپاره نظم د اساساتو څخه دی. کله چې موږ یو کار کوو نو باید په هغه کې نظم وجود ولري. بالخصوص د مطالعې په وخت کې او د مطالعې لپاره چې موږ کله اراده کوو نو باید نظم رامنځته کړو. نظم یعنې څه؟ کله چې موږ مطالعه کوو هغه ځای کې چې غواړو مطالعه وکړو د میز چوکۍ هغه کتاب چې لولو یو څو سپین ورقو او قلم یا پنسل څخه بغیر نور هیڅ هم نه وي. ځکه چې کله دا شیان شتون ولري نو زموږ فکر ګډوډ کېږي او ګنګسوي مو چې نشو کولی له خپلې مطالعې خوند واخلو. که غواړئ له مطالعې خوند واخلئ نو نظم مو برابر کړئ. ویره د ماتې لومړی پړاو. په هر هغه کار کې چې تاسو وویرېږئ نو له ماتې سره به مخ شئ. په هیڅ کار کې هم له کار څخه
مه ویریږئ بالخصوص په مطالعه کې کله چې موږ مطالعه کوو یو نوع عجیب احساس سره مخ کیږو او دا احساس کنټرولول پکار دي کله چې موږ دا احساس کنټرول کړو نو په ښه ډول سره کولی شو مفهوم ترلاسه کړو تر ټولو آخري اتم علاقه کله چې موږ د یو کار سره علاقه ولرو دا ښکاره ده چې موږ کولی شو له دې څه ترلاسه کړو کله چې موږ له مطالعې سره علاقه پیدا کړو نو ټول خواص او فکر به مو همغه ځای ته راجمع شي پنځه واړه حواس که چېرته موږ یو ځای ته راټول کړو په هغې تمرکز وکړو نو هیڅکله به له ماتې سره مخ نه شو او په ښه ډول به مطالعه ترسره کړو نو که غواړئ بدلون وکړئ حتما مطالعه وکړئ مطالعه ده د انسان غوره دوست د بدلون لپاره انقلاب ته ضرورت نشته فقط تدریجي بدلون د مطالعې ترسره کولو یا د مطالعې سره د ځان عادت کولو لومړۍ برخه همدلته پای ته رسیږي د دوهمې برخې د اورېدو او لیدو لپاره زموږ د یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ